چې کوم سړی چې د جماعت دروازه نه پیژني دغه سړی به په کعبه کې څه کوي؟ خو ستا مینه پخوه ګرځوي، زما زړه زما سینه کې څه کوي؟ او منیر پاگل په میخانه کې ګوره، منیر پاگل په مدرسه کې څه کوي؟ او د یو بل شعر دا چې خدایا څه د ملیانو سره ژوند مې دی او څه د بلاګانو سره ژوند مې دی، چې خپل سلام په خپله باندې اخلم داسې د هندوانو سره ژوند مې دی، چې خپل سلام په خپله باندې اخلم داسې د هندوانو سره ژوند مې دی، چې ښځه غلامۍ په چخ کې ټیټ ګرځي، ښه د غلامانو سره ژوند مې دی، او په یارانو باندې مړ یم، او د مارانو سره ژوند مې دی. انقلابي وی چې وجود مې ستړی شوی دی خوبونه رانه غواړي، وجود مې ستړی شوی دی خوبونه رانه غواړي، او په ذهن کې سوالونه جوابونه رانه غواړي، او د کام په غم غمجنه د وطن په ویر اخته یو جانان لیونی شوی دی خالونه رانه غواړي. صحیح. دا د چا ولو؟ دا په یونیورسټي شوی ویړ کې ولاو. به ته څه کوله زوی؟ مو په ویډیو شه کتلاو. شه ویډیو شه دونه زده کړو. ویډیو شه مې کتله. ویډیو کې شاعره وه؟ نه شاعره خو نه وه، دغه سام یو شعر چېرې هغه وه داسې مشاعره و بیا شویله. شه تو یو خبره وکړه زه د 4-5 سال نه به مې په شعرې سټارټ وکړو. څومره عمر دی وپوښتم؟ 4-5 سال عمر مې و چې شعرونه دی ویل. او ما ځون سره موبایل مې راخوسته او مې ځون سره دا شعر ووایه، مې خال کې ویډیو نه کولی چې دا ته شعر وي، ما ته چې دا شعر نه وي، دا مې موبایل نه دا ګانا زده کړې، ته حال کې ورته چې دا شعر ده، ما ته چې دا خبره ده، دا شعر مې زده کړی و چې نه مې خیال د محبت و نه مې چا سره یاري وه، نه مې خیال د محبت و نه مې چا سره یاري وه، اوس په ګپ شپ کې مین چې اوس مې حال د لیونی دی. دا شعر مې زده کړی و، حال کې ورته ویل چې دا خو ته شعر وي، ما ته چې نه وایي دا زه شعر دا ما موبایل نه زده کړی ده، خبره ده دا یوه ویډ کې ده که سړی کړي ده سر نه ویره ده ځکه ډېر ټایم یې شه. ورته ویل چې نه دا ته شعر وي، ما نه منله چا سره، ځکه چا ویډیو نه کوله چې دا شعر وي، ما ته چې زه شعر نه وي، وایي چې شمول نوم په شوخله بس به دا ویار ته نو د خلکو ته وایي و بابا څه ته وایي نه چې دا ته په تیمه باندې سر خلک څه کوي و ته شعري نه وایې؟ نه بابا ته مې ډېره مله پته شته نه ویسې کولی ده و ایسیا پته ورته شته ده، ځکه چې د ابو ملګری مې دی اسلام آباد شه، یغه آیا شاعر ده، هغې کتابونه چاپ کړی دی، به هغ سره مې اړولو، هغه ویل چې مو ته موبایل ته ور ریکارډ کوه، به هغ سره اړولو او به یې څه نه ویله. بابا ته څه میسیج ورکوې ګورې د ویډیو؟ بابا ته څه ووایه؟ زیړه رما دا یو شعر و راپلوره چې نه څنګه ویاو ته چې چا ته ډلې کوي پلور د پورا نه پلور کنه بابا مو بابا مسافر دا بابا د پورا سشر نه ډلې کومه چې دا خو خسې تا ته دروغ وایم چې خیم، دا خو خسې تا ته دروغ وایم چې خیم، په پردي وطن کې څوک خوي مرجانه. خواهش مې دغه ده، مو خواهش ډېره مله شاعري سره ده او شاعري خوند یې روکای. نه ته دا شعر څرنګه جوړوې؟ لکه خپل سوچ کوې څه لیکل کوې څرنګه دا شعر زده کېږي؟ دا مو غټ مشر نه خبره ویولي وه، وایي چې شعر جوړوی، وایي چې به داسې زوی ته ورته سیی چې پوسه نه یې بر به یې او چا غږ نه یې درمنده، وایي چې به دا ټایم شي تو ته سوچ دیر شي، وایي چې ته سیمه سوچ کوې دومره تو نه شعر جوړېږي. دا مې غټ مشر نه ویولې وه دا خبره، وی چې اکثر په به څنګه ډېر شعر جوړوي چې چا غږ نه وي د بر به یې وایي به وله اوس وی حالې د ټیم شاعري زده کېږي، د ټیم شعر جوړېږي. اوس تو چېرې ټرای کړی یې؟ مو ټرای کړی ده چېرې ده به جوړې دو څنګه چې دا یو پهله سر شه مې څه ته وایي چې زړه مې زخمي دې څه وکړم، دا چې خوار زړګي دې څه وکړم، او زه چې په چا مین یم هغه وفا نه کوي، دا د مطلب یاري دې څه وکړم، دا د کوچکوټه څنګه د لون دې زوی څه ده آتیزې بچه بایا یاد رې خولې څنګه، دا دوی غرمې ملو ته نو څه وایي چې مې دا شعر جوړ کړم. زبردست یار یغه دو ایس بیا کله سے کچھ کټ پلا بیا چې کله ټایم ملاو شي کچھ کټ پلا ودا سه صحیح کتین کی وا ګوري هریون وی چې منه دا سم عمر ده دو ودای مطلب د مشوره خبره کوي زغ پلاو ته حق هرونی چې زدنه د تشي پښتنه وکړو ځکه چې دو عمر کا وګوره عمر د سم ده تقریبا 13 سال 14 سال میں دا 13-14 سال اسات چې کیم دا د به جوړې دوه څنګه شعري زده دا څه ده
چې مالا ایله شپږ کلمې نه راځي زه ایله پرون مسلمان شوی یم مالا شپږ کلمې نه راځي زه ایله پرون مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به په پښتو کې وایم شیخه زه پښتون مسلمان شوی یم. صحیح. دیارلس کل اسد تخلص تشایدا تخلص شاعر اسد دیوانه. اسد دیوانه څه مطلب کوي؟ دیوانه چې په ماینته شلی وانای شي پشه چې دوکا دیر کې پشلی وانای شي. انټرویو د بابا ګوري ګوري هغه د بابا ګوري فیسبوک نه استعمالوي کبه بل چوته وشلا بعد مې ته ته وشای به ته کال رکو زیو ته چې دا خاصه مته ویله اسه ډایلاګ وی اسد شاعر اسد دیوانه. صحیح. د تخلص چاته شلاو تخلص مې خپل جوړ پینا مې دیوانه ملانګو اس بچار ته ول چې داندره خپل نوم په شویر کا مې شاعر اسد دیوانه کدا مې آی ډی تا نوم ور د ټیک ټاک آی ډی تا. صحیح. اسکول شه تکړه کیم اسکول شه هاي نمبر 1 شه ماشټرون ستوي شرینه درمندوی مندوی پیټر مندوی کیم شرینه درمندوی ماشټرون دغه وی چې نه غم نه د شودی زمایان نه بوج په زندگی زمایان او په هر صورت چې زه د یار دیدن ته زما کبروم می کجالی زمایان اس چې سپ موقع یې زمایان او نکی بوجته او چې نه سره و چې یو سړی او من زمایان ماشټرون ته تو یې ماشټرون ته یې پی ټی صاحب سره مې پی ټی صاحب نو مې نه تړنه کیم ماسٹر تو تب اسکول سے یو دا فرماسٹر میں سیکھتا فرماسٹر فاروق فاروق نا فاروق میں پہا ڈل میڈل نمبر فرماسٹر نو میں نرتی سے کچھ حضور گاڑی اسکول تا پہلا میں پہائی نمبر 3 گورنمنٹ نمبر 3 شوی کیر حالات میں صحیح دکھنا کیر حالات میں شو کے دے کیر سے سودوی مودوی تروڑا نا کیر سے زترار کرایا بلے عمر مشتانا چې وای چرته مور نوي وای چرته مور نوي وای التا کور نوي د مشروم شه ډېر ټیلنټ تا او چې چیرې اویني قدر پنیګه هوتا ګوریا او توې تعلیم ته ډېر توجه ورکړی لره دا زندگی دو دا هو تیرېږي خورتلین کا وخت چې کیم دا تو په شاعرینو خلاصای خامخا چې تعلیم دی ور سره ته الله پاک چیرې نیکاریت شاو سره در کو و د شاعری د پورا تعلیم ډیر ضروری ده شاعری د پورا تعلیم ډیر ضروری ده شاعری نه علاوه د شوق شته نه شاعری نه علاوه مت شوق یا نشته کرکټ سره مې شوق ده آیا کله لګاو باټا بال کله هارد بال لګاو دا اختر نه اکیډمي شه دا ماندا تکړه کې شه سو خیال ده چې ستر شم ټرای کوم چې د سوچ کړه دا سوچ مې دا مول چې زه پښته ان شاء الله دولسم نه بعد پښته مول چې او به لندن ته پښته شي غدا اخته ورسي چې ډېر خلکو ته لوړله مې پښته پیغمند لندن چې دی یو زوی دا چې تاسو شي ډېر غاټه نکاري په ملاوي او پلور خو مول چې دوبای ته درواله او موټر درمندز دا کاو موټر څنګه ګاډه زمونږ په بنوګل کې خو ښکلا ډېره وه زمونږ په بنوګل کې خو حیا ډېره وه زمونږ خویندې میندې دومره بې اسرې خو نه وې زمونږ خویندې میندې دومره بې پردې خو نه وې د ولې مشران مو چې په چا غږ نه کوي د ولې استادان مو چې په چا غږ نه کوي د ولې مشران مو چې په چا غږ نه کوي د ولې استادان مو چې په چا غږ نه کوي زمونږ خړ پړ بنوګل خو دومره خوار نه و زمونږ خړ پړ بنوګل خو دومره خوار نه و دا ماشوم چې کیم دا ډېر د ټیلنټ نه ډاک ماشوم دا شعر شاعري میدان تر وتله دا خپلوي څه چول زده کړي او ارتلو مو په لاسه میندې نه دغه یې چې یاره ویډیو وکړئ زه شاعري نه وي مول چرسا بس بنن سره روتلی و دغه دی تو ته چشمه ونار ودای شله امه په تو ساور ودل چې خده که خراب دی خو بس تیر بشي خده که خراب دی خو بس تیر بشي ژوند مې لوی عذاب دی خو بس تیر بشي خپل د وخت سره بدرنګ بشي حسن د نایاب دی خو بس تیر بشي او د یو بل شعر دا وی چې اورېدې زمونږ کره د شپې چغې وې هغه ما پسې د لیونۍ چغې وې او کله حیران شو چې چا کره د مړو شازه په سفر لما مې د بیوې چغې وې او د یو شعر بل دا وی چې یا د
وی چې زما ژوندون یې کړو زوزخ زوزخ یقینو منه د چا جنت جنت خویونو کې اثر داسې و وایي مننه. وی چې ځمکه په جړا وه اسمان هم خفه و د یوه مجنون په فریادونو کې اثر داسې و. انور بیزبه صاحب د یو شعر مو ګیلمن دی پوره د مرګ نه پیله جوړ کړه او چې د ودس په غم غمجنه خدای دې روغ کا د زخمي زخمي بدن خدای دې روغ کا او د زخمي زخمي بدن به دې واخلم زخمي شوی ګیلمنه خدای دې روغ کا. دا چې دی په هسپتال شو دی چې په هسپتال شو. سړی چې مړ شي کور پې وران شي سړی چې مړ شي کور پې وران شي ګیلمن چې مړ شو وطنونه په وران شمه. په باندې شه په ټاپ شاعر سکتا باندې شه ټاپ شاعر د خیالي معنا کني د منیر جان او معنا خیاله ځکه چې هغه شاعري مو ته ډېره خوند راکای نه او منیر جان خو باندې دا مو باندې پتا وکړه باندې شه حاله خیاله شاه او پکې پکې شه پکې پکې شه منیره